حدیث کې راځي یو کلمه ده پیدا چې څوک یو واري وي یو وار نو الله رب العزت ان کې یو فرشته ته حکم وکي 100 لاک نیکي د په عمل نامه کې ولیکي 100 لاک نیکي اته دغه کلمه چې یو سړی 15 پیری وي سو نیکي به ولیکي لکه 1 کروڑ تانه تاسو کوم ته چې 1 کروڑ روپۍ ګټې د دنیا ګټه نو چې معشومې سپینګیری بشي او 1 کروڑ روپۍ بل فرض ګټې نو بل ورځ به ته زیو دنیا کې به پاتې شي نو چې دا کلمه ځان لا وظیفه وګرځوي او د ورځې 15 پیری وایي نو د ورځې د مونږ روزي زکات عبادت درود مونږ نفل د قرآن تلاوت د دین علاوه د دوانو جهانو سردار رسول الله مبارک د خلید مبارک وینا مطابق 1 کروڑ نیکی به د الله په عمل نامه کې لیکي هلکه دا هم خوښه ده کنه 1 کروڑ نیکی هغه کلمه دا د ټول مرګري وای لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا د خپل مبارک پیغمبر وینا ده چې یو واري سوکوي د جمعې د منځ اجر به الله ځان لدار کی دراتلو د یو قدم اجر به الله ځان لدار کی کو دی یاد کړو بیا دی ویلا نو دا دی نور غټه شو کني ان شاء الله زما د عقیده او ایمان دی نن د جمعې د منځ نه چې کم کسان ذکرتا 100 لاک نه کوي به الله د دوی په عمل نامه کې لیکلي دا د رسول الله مبارک نه د زمونږ ایمان دی او یو حدیث کې راځي یو درود شریف دی ډیرو مرګرو ته یادم دی وای دا چې رسول الله مبارک فرمای چې یو وارث کوي او یا فرشتي با یو میاش د دې په اجر باندې